سراج الدین حقانی: د امان الله خان دورې په اړه بحث ته اړتیا نشته، ځینې نومونه منع دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالبانو په داسې حال کې چې نن د افغانستان کې د امیر غازي امان الله خان له لوري د اخیستل شوې خپلواکۍ 115 کلیزې ولمانځله او په همدې مناسبت یې رخصتي اعلان کړې وه. خو د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی په دغه مراسمو کې وویل د امان الله خان په دوره کې د ازادۍ په اړه بحث ته اړتیا نشته او هغه دوره نور تاریخي بحث نه دی. نوموړي وویل د طالبانو په دوره کې د ده په وینا ملي او اسلامي ازادي بې ساري ده او د اشغال تر چتر لاندې راغلي شعارونه منع دي. دې ډلې نن د امان الله خان د ازادۍ اخیستو تر شعار لاندې د خپلې جګړې بیانونه ورکړل او په دې مراسمو کې د امان الله خان عکس او ملي بیرغ نه و. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.